په خصوصي پانګونې سره د لومړي ځل لپاره د مړزانو د روزلو د یو فارم جوړېدل. د مړزانو د روزلو د دغه فارم مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې د مړزانو غوښه او هګۍ له بهره واردېدل، خو د دغه ولایت مناسبې هوا او سازښت ته په کتو سره پر هغه یې پانګونه کړې ده. د دوی په وینا دا مهال په دغه فارم کې شاوخوا 4000 مړزان ساتل کیږي. نو دغه کرکان چې دی موږ مخکې په کابل کې کار کول، نو د دې فارموله په کندهار کې نه وه، نو موږ وکولی شو چې د کندهار ته د کرکانو فارم را انتقال کړو. مخکې کندهار ته کرکان چې و د پاکستان راتلل په جمهوریت په وخت کې، نو دا فارموله ما راوړه دلته چې د کندهار خلک وکولی شي چې د کرکانو څخه یا د مړزانو د غوښې څخه استفاده وکړي. له کندهار هوا چې د کرکانو د فارمداري لپاره ډېره ښه ده، بس هوا یې غرنۍ ده، ښه ده، پاکه صفا ده. او بس موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ کار اوس ډېر کوچنی دی، موږ د 50,000 څخه تر 8,000 پورې کرکان ساتو. موږ غواړو چې دا ډېر کړو. په همدې حال کې د کندهار د کرنې ریاست وایي چې دمګړی په دغه ولایت کې د مړزانو د روزلو یوازې یو فارم فعالیت کوي. غوښې او هګۍ د کندهار سربیره یو شمېر څیرمه ولایتونو ته هم صادریږي. په کندهار کې موږ د کرکانو لپاره یو فارم لرو چې دغه فارم څخه په میاشتني ډول باندې په اوسط ډول باندې، یعنې په کلني اوسط ډول باندې تقریبا 1500 کرکان تولیدېږي په تعداد 1500. او ترڅنګ د هګیو فارم هم شته په دې کې. که څه هم تر دې وړاندې د دغه الوتونکو غوښه او هګۍ له بهره واردېدلې، خو د دغه فارم په رامنځته کېدو سره په میاشتني ډول تر 1500 غوښن، مړزان او زرګونه هګۍ بازار ته وړاندې کېږي.